کله د موږ د بي په بایومتریک په ماشينونو کې دي جمکتونو کې دي د حافظه ډکه شوی ده په دې کې ده نو د حافظي په حق له ډکه شوی ده دا مشکل تقریبا حل شو او نن تقریبا دا مشکل به حل شي یو 2 ساعته ورسته او نور چې کوم ماشين آلات سامانونه دي هغه موږ د خارج هیوادو کې موږ کسان لګلې دي هغه ماشينونه راوړي نوي ماشينونه موږ لګو موږ غواړو چې د پاسپورت ریاست د سغانی کو چې شل ډیر شکاله بیا هیڅ یو ماشین او هیڅ تخنیکی سامان ته ضرورت ونه لري د وزیر صاحب سپارښتنه وا چې په مرکز کې څومره وسایل ته ضرورت وي وسایل پورا وسایل غني کوي او په مرکز کې هم ډیر زر خپل کارونه شروع کوي ترڅو چې موږ وتوانیږو چې د ملت ته داسې یو خدمت وکړو چې په ټول د عمر کې چا داسې خدمت نه وي ورته کړی د ټولو خلکو نه د ټولو مراجعینو نه ماده یو خواست دی چې هغوی د خپل نوبت باندې راشي د پاسپورت ریاست ته هر چا ته پاسپورت ورکولی کیږي هیڅوک د کوشش نه کوي چې د چا نه سپارښتنلیک راوړي د چا نه یو مکتوب راوړي چې د دې په واسطه باندې ما ته پاسپورت اجرا کړه د پاسپورت ریاست فیصله کړې ده د پاسپورت ریاست کارمندانو فیصله کړې ده د پاسپورت ریاست مشرانو فیصله کړې ده چې د پاسپورت د اخیستلو لپاره هیڅ قسم سفارش نه منلی کیږي هر څوک چې راځي په خپله د پاسپورت ریاست ته مراجعه کوي پاسپورت چې قانوني اسناد یې په ځای پوره وي هغو ته پاسپورت اجرا کیږي که یو څوک د بل چا په لاس باندې عریضه راوړي یا غوښتنلیک راوړي هغو ته به نه اجرا کیږي سپارښتنلیکونو ته هیڅ ضرورت نشته د پاسپورت رئیس د پاسپورت ټول عمله د پاسپورت ټول کارمندان د ټول ملت په خدمت کې دي که د شپې وغواړئ موږ تاسو ته کار کوو خو راځئ به په قانوني لار باندې نوي غوښتنلیکونه تر څو مه راوړئ چې موږ زاړه غوښتنلیکونه خلاص کړي نه وي په بار دا اعلان موږ کړی دی او هغه مراجعین چې اوس مراجعه کوي د پاسپورت ریاست ته دلته موږ کارونه بند کړي ځنډولي دي چې ترڅو موږ دوباره د خلاصولو اعلان نه وي کړی د پاسپورت ریاست ته دې څوک مراجعه نه کوي او د پاسپورت ریاست په دې باندې بوخت دی چې موږ ډېرې اسانتیاوې برابرې کړو د مراجعینو دپاره الحمدلله تر اوسه پورې مو ډېرې برابرې کړې هم دي یو مهمه نکته باید زه تاسو ته ووایم چې د پاسپورت ریاست کارمندانو د پاسپورت ریاست موظفینو د پاسپورت ریاست محافظینو وکولی شو چې 80 کسان هغه کمیشنکار ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري چې په یو او په بل نوم باندې د افغانستان د مظلوم ملت نه پیسې اخیستلې 400 او $1,000 بهتر اخیستو الحمدلله هغه اوس د قانون منګولو ته سپارل شوي دي هغه به خپله سزا ویني که د دې نه وروسته هم کوم یو کمیشنکار اما د یو مظلوم ملت یو انسان نه په 1 روپۍ اخیستې وه هم هغه به موږ نه پرېږدو د قانون منګولو ته به سپارو د دې نه وروسته هیڅ یو کمیشنکار ته موږ اجازه نه ورکوو چې د ما د مظلوم ملت نه پیسې واخلي خو د ما د ملت نه هم دا خواست دی چې خپلې پیسې کمیشنکارانو ته مه ورکوئ هغه روپۍ چې تاسو کمیشنکار ته ورکوئ هغه خپلو بچیانو ته په هغې باندې نفقه واخلئ موږ د تاسو په خدمت کې یو که د تاسو نه کوم یو کمیشنکار پیسې اخیستلې ډایرکټ یې موږ ته راولئ موږ ته یې وسپارئ موږ به د قانون منګولې ته سپارو قانون به دې ته هغه سزا ورکوي چې کومه سزا ورته مقرر شوې ده نو د دې نه وروسته هر وګړی د افغانستان کولی شي چې په آزادانه توګه خو په قانوني لار باندې د پاسپورت ریاست ته مراجعه وکړي هیڅ مشکل به نه وي نننۍ خبري ناسته موږ په دې هدف باندې وه چې یو څه وخت مخکې موږ وتوانېدو چې په داخل د افغانستان کې 7 ولایته دې ته آماده کړو چې د خلکو دپاره خدمت وکړي او د هغې نه وروسته د جناب علی قدر وزیر صاحب
خلیفه صاحب سراج الدین حقاني سپارښتنه وه او د هغوی هدایات و چې تاسو ډیر زر د دغه نورو ولایاتو د فعالولو دپاره هم ټول کارمندان او ټول وسایل په کار واچوئ. نو الحمدلله نن موږ په دې باندې وتوانېدو چې د افغانستان 10 نور ولایت موږ دې ته آماده کو چې هغه کې خپل کارونه د فعالیتونه د خلکو په مخ باندې شروع کی. هغه ولایتونه د پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکندی، فاریاب، غور، نورستان او بدخشان. نو د دې سره سره موږ د دغه ذکر شویو 10 ولایتونو مدیرانو ته هدایت ورکو چې دوی د سر د سبانه خپل دفترونه د مراجعینو پر مخ باندې خلاص او د خلکو کارونه د شروع کی او سپارښتنه ورته کوو چې د مراجعینو سره د ډیر ښه سلوک کوي او د هغو دپاره دی چې څومره اسانتیاوي برابرېدلی شي د هغو دپاره دی برابرې کړي. هغه څوک مراجعین چې راځي تر اوسه پورې د ټولو مراجعینو سره ډیر ښه سلوک کیږي او په ډیر ښه طریقه باندې د دوی سره برخورد کیږي. خو یو نقصان دا دی چې هغه څوک بعضې مغرض خلک چې هغوی اسناد هم نه لري په هغې کې موږ داسې کسان هم ولیدل چې هغو پاسپورټونه هم نه جوړول، څو قریبانی هم نه و چې پاسپورټونو ته راوستلی وي پاسپورټونه یې جوړوي په اول کراول کې راغلی دي او هاي هوی جوړ کړی دی بې نظمي جوړوي. هغه د دې دپاره جوړوي چې قصدن یو داسې خبر خپور کی چې ګواکې دلته بې نظمي جوړه شوې ده. نو موږ په څو تقریبا د 3-4 کسانو په تعداد کې موږ هغه کسان نیولي دي چې بیا هم تحقیق ترې کړی دی. هغوی په خپله په دې باندې اقرار کړی دی چې موږ د دې دپاره معذب شوي وو چې دلته یو نظمی جوړه کو او د افغانستان د اسلامی امارت د پاسپورت ریاست مو خلکو ته بد معرفي کو. الحمدلله د موږ هغه ملګری کوم یو ملګری کچیرته بد چلند کړی وي موږ خبر شوی یو هغه موږ د وظیفې نه لري کړی دی او کور ته لګلای دی. نو موږ خپل هیئتونه لګلې دي او نور کسان مو ورته موظف کړي دي. نو چې په هر هیواد کې پیدا شي په آزاد بازار کې دغه ماشینونه موږ اخلو او بعضې کسانو د موږ سره وعده کړې ده چې هغوی موږ ته ماشینونه راوړي. انشاءالله ډېر زر به واخلو او موږ په دې کې کامیاب شوي یو چې خپل ماشینونه پوره کړو. په شپږو کې نه په 2 ولایاتو کې مخکې موږ کار پیل کړی وو او په 10 ولایاتو کې سر د سبا نه کار پیلیږي. نو په هر ولایت کې تر اوسه پورې د ورځې 1.5 200 300 پورې پاسپورټونه اجرا کیږي او د یغو کار جریان لري. په کافي تعداد باندې اسناد موږ ته دلته راځي پاسپورټونه ورته چاپ کیږي او بیرته ولایاتو ته لیږل کیږي. په هغې کې هیڅ خنډ او ځنډ نه دی واقع شوی. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره